بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې. زه فرمان الله مومند یم او تاسې د مومند ټي وي یوټیوب چینل څخه د روسیې په هکله جالب او په زړه پورې معلومات ګورئ. هیله ده معلومات تر پایه وګورئ. د روسیې پراخوالی دومره ډیر دی چې په هغه کې د هندوستان په څیر 15، د پاکستان په شان 21، د افغانستان په څیر 24 او د بنګلادیش په اندازه 115 هیوادونه ځاییدلی شي. د دې خبرې نچوړ دا شو چې روسیه د نړۍ تر ټولو ستر هیواد دی. روسیه د پلوټو سیارې په اندازه ستروالی لري. د نړۍ تر ټولو ستره ریلوې پټلۍ یعنې د ریل ګاډي لیکه هم په روسیه کې ده چې اوږدوالی 9200 کیلومتره دی. که چیرې څوک وغواړي په دغه پټلۍ له دمې پرته سفر وکړي نو تر وروستي سټاپ یعنې دمه ځای پورې به په 153 ساعتونو یعنې له 6 ورځو به زیات وخت کې ورسیږي. د روسیې په مرکز یعنې مسکو کې هره ورځ 900,000 خلک په میټرو بسونو کې سفر کوي. په هر هیواد کې یو ساعت وي او هر ولایت کې وخت په یو اندازه چلیږي، مګر له بل ګاونډي هیواد سره د نیم یا پوره یو ساعت په اندازه فرق لري. خو روسیه کې 11 ډوله ساعتونه کاریږي. که د روسیې په کوم ستر ښار کې د ورځې 10 بجې وي، ښایي په نورو 10 ښارونو کې 10 بجې نه وي او له دې ښکته یا پورته وي. روسیه له 1400 هیوادونو سره سرحدونه لري. په روسیه کې له 100,000 زیات لوی او واړه سیندونه بهیږي. سره له دې چې روسیه د نړۍ ستر او پراخ هیواد دی، خو ټول نفوس یې له 15 کروړه هم کم دی. په روسیه کې ښځې له نارینه‌وو 1 کروړه زیاتې دي، یعنې 8 کروړه میرمنې او 7 کروړه نارینه دي. په روسیه کې تقریبا هر کس په لیک او لوست پوهیږي او د نوي نسل د زده کړې سلنه یې نږدې 100% ده. د نړۍ تر ټولو زیاتې طبیعي ذخیرې او د ګاز یعنې ګیس زیرمې هم په روسیه کې دي. اروپایي هیوادونه خپل 40% ګاز له روسیې پلوري. روسیه 8400 اټومي بمونه یعنې نیوکلیر بمز لري چې د نړۍ بل هر هیواد زیات دي، ان له امریکا او هند هم. روسیه کې حکومت هر کال له نیمایي زیاته بودیجه په دفاع او نظامي سیستم مصرفوي. په اوسني عصري دوره کې د روسیې نیول تقریبا ناممکن خیال دی چې لامل یې د یاد هیواد یخ موسم دی. د پوهانو د نظریو او ټولپوښتنو پر اساس د روسیې د نیولو لپاره باید 100 کروړه پوځ وکارول شي. د روسیې په اړه دا هم مشهوره ده چې هلته 15 داسې پټ ښارونه آباد دي چې ډیر کم خلک یې په اړه پوهیږي. افغانستان هغه یوازینی هیواد دی چې اوسنۍ روسیه یعنې پخوانۍ شوروي ماته او ټوټه ټوټه کړه. د معلوماتو د کتلو او اوریدلو مو یوه نړۍ مننه. د لا ډېرې معلوماتو لپاره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او د بیل نشان کېکاږئ. تر بیا یو بلې ویډیو د الله په امان.